سلامونه مې واخلئ ملګرو عارف تابان یم. دا مهال په ستر ښار اسلام آباد کې موجود وو. را سره ځوانان دي د یونیورسټۍ نه را روان وو او پسې کې نو دوی راته ویل چې په لاره به یو ویلاګ جوړ کړو. نو دا یو ملګری چې دی د خیر سره د لکي مروت سره تعلق لري او دا بل چې دی د دیر سره تعلق لري. نو وایي چې په خندا راتله راله په جنګ شو ورته چا ووي اغیار په لاره او زه خو ستا په قدم تا پسې روان یم چې رانه بین نه کړې لار په لاره او د پوهنتون نه را روان په شاشه ګوري چا ته خاندي د استاد په لاره. نو ملګرو زه د دیونه به څه تپوسونه کوو. نو مروت صاحب څه به ویل غواړي دې مینهوالو ته؟ بس یار د یو شعر به درته ډالۍ کوم چې د محبت خوږې سندرې ماله چېرته راځي. د محبت خوږې سندرې ماله چېرته راځي. مړه نو ستا په شان خبرې ماله چېرته راځي. نو ته به څه ویل غواړې ملګرو ته؟ ښه نو دی وایي زه څه نه ویل غواړم. نو ملګرو دی به تاسو ته نور هم خبرې کوي او چې موږ چېرته وو چې په شعر په ادب په پوهه او امن مینه باندې خبره وکړو. نو نور په دې ملګرو ته د مروت په باره کې څه ویل غواړي چې تاسو د مروت چې څه مشهور دي نو ملګرو سره به څه شعر کول غواړي؟ خبره دا ده چې مروت خو اوس یو شعر افضل مشهور دی. په خیال کې هغې وړګي والا مروت لپاره دا کافي دی. ملګرو نو اوس موږ راورسېدو. دا یو ملګری به زموږ جدا کېږي وایي چې جدایي راله لارې دوه شوې مرګ مې قبول دی بېننګي نه قبلومه. نو ته زه په خپله لاره مونږ به ځو. نو ملګرو ځو مخکې به تاسو ته نور څه هم ښیو او مروت صاحب را سره دی د دې نه به څه خوږې خبرې اورو. نو مروت صاحب د کلي دې څه مشهور دي دا راته وایه. یاره کلي زمونږ مروتو کې خو کیل ډېر مشهور دی. کبډي کیل نه دی هلته ډېر زیات کبډي کېږي او نن سبا یې د سیزن دی د کباړو سیزن دی. نو ستاسو په کلو کې چې څه مشهور دي څوک چې موږ سره د کوم ځای نه دا ویډیو ګوري نو ما ته په کمنټس کې ووایي چې ستا زموږ د کلي دا شی مشهور دی. نو ځو مخکې نو دا اوس موږ روان یو مخه. نو که بل یو شعر یا څه ټاپه د ځینو ملګرو سره به شعر کړي. یو چې سترګې درته مړې کړي بل خندا د نرمو شونډو های دغه زړه که د ملا وي نو محبت پکې پیدا شي. واه ډېر ښه. نو تاسو کتلی شئ ملګرو موږ روان یو د یونیورسټۍ نه واپسۍ کې. نو ده ما ته ویل چې یو لږې غونډ ویلاګ به جوړ کړو. نو چې تاسو چېرته یم خپلو ملګرو سره داسې خبرې شیر کوئ دا ښکلي زونه ملګرو سره شیر کوئ ټاپه شعر په دې په باره کې ملګرو سره خبره کوئ. د نورو ویلاګونو په تمه اوسئ. د الله په امان.